وختونه چې ناترسه د پیرۍ سړي له راشي وختونه چې ناترسه د پیرۍ سړي له راشي ارمان به هغه وخت کې د ځوانۍ سړي له راشي کمال خو دې ته نه وایي چې سپوږمۍ له سړی لاړ شي کمال خو دې ته وایي چې سپوږمۍ سړي له راشي السلام علیکم السلام علیکم پورا یو هفته پس غږ دی د ریډیو وطن زه یم فاروق جان حسین او زما سره ډېر محترم ډېر ګران زړه ته رانږدې ملګری السلام علیکم ګرانو اوریدونکو زه یم سمیع الله مجروح تاسو پروګرام اورئ راځئ چې وخندو او غږ دی د وطن ریډیو بالکل جی پروګرام دی راځئ چې وخندو راځئ چې وخندو پروګرام کې موږ ځان له نیو تاسو سره هم یې رابطه کولی شئ په 09371551221 باندې یعنې په 0937551221 باندې تاسو زموږ سره به کرای بره یوه ګنټه پورې به چې کوم دی نو زموږ او ستاسو خبرې اترې وي او موږ به په ننني پروګرام کې کوشش کوو چې ښکلې مذاق ښکلې د خندا او د خوشحالو او لطیفې وغیره چې کوم دی نو هغه زموږ په د ننني پروګرام کې شامل شي ښه مجروبه به وایه که نه وخه زندګي حالات واقعات پوره هفته دې څنګه تېره شوله یار بالکل حسین جان وروره ډېر ښکلی چې کوم دی نو وخت تېرېږي او ژمی دی یخني شوې ده نو ډېر ښکلی موسم دی او ډېر ښکلي حالات دي شکر دی الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یو او د الله فضل او کرم دی الحمدلله ښه وختونه دي حسین جانه دا راته ووایه څنګه چل دی دغه خو یخنۍ خو رانه خراب کړی نه که نه ځکه چې یخني راغلې ده او بله دا ده چې زه چې وینم ستا ډېره زیاته یخني کېږي نو ځانه یې شیزونه میزونه هم ډېر زیات تاو کړي بس مړه فاروق جانه نن سبا خو دا کار ښه دی چې بهي دا د کباړونه دا غټ غټ سوداګانې راغلي دي او ځای په ځای چې کوم دی نو دا ډېر زیات میلاویږي دا منې پرونه نه په واسکټ کې لاس ورک شوی دا څه په دغه کې په کوټ کې یاره دا خو دا ډېر غټ غټ راغلي او دا زه ته یو خبره وکړم چا ته وایم خو لکه دا کوم چې کمزوري کسان دي زموږ په شان دي دوی باندې پکې نه برابرېږي ګوره ټول ستاسو د نه زمونږ په شان کې به د غریبو خلکو دپاره خو چې کوم دی نو دا یو ښه چانس دی چې سړی خپل وجود د یخنۍ نه بچ کړي بس مړه دا خو به د ژمي خصوصیت هم وي که نه چې سړی پکې سټایل بایل هم وکړي او د دې نه علاوه سره د یخنۍ نه هم بچ شي بالکل وایي ما ویل دا کوټ مې د انګلینډ نه راوړو ما ویل دا کوټ مې د انګلینډ نه راوړو هغې ویل دې ته اوس انګلینډ وایي صاحب دا د پټلۍ په غاړه غاړه چې ده مجروح بابا کال نم را روان دي او ستا لطیفې ستا سندرې ستا خنداګانې به چې کوم دی هم خلک اوري او کال ډېر زیات را کالران ته زه یو خبره کوم چې یار کوشش کوئ چې خبره به مختصره هم کوو چې نور کسان له موقع ورکړو او که نه راشه راشه لیوني او وخت دی لږ خبرې ډېر نو چې کوم دی وخت لږ وي نو چې تاسو په لږ وخت کې زموږ سره ښکلې لطیفه شاملوئ او ټول ملګري کوشش وکړي چې یاره موږ دا یوه ګنټه چې ده هغه موږ د یو بل سره په خندا او په خوشحالو باندې تېره کړو زموږ مقصد هم تاسو ته خوشحالي او خنداګانې درکوو ګورو مجروح بابا چې څوک دی او څه درته وایي السلام علیکم کتر انګور په ما جوړېږي سالو به لرې کوم سرتوره به درځم او بلکل ښامار مخې ته راغې د پاوډر جانا نه هېر شول منترونه پیره منګل مې په سر نیسه پیره منګل مې په سر نیسه او د منګرو مارانو سیل مې په سر ځینه ډېره مننه ستړی مه شئ په خیر راغلې هرکلی ته وایو څوک زموږ سره په پروګرام کې شامل دی او د کوم ځای نه مازلي د بډهبېرې نه ستړی مه شئ په خیر راغلې هرکلی ته وایو مجروح بابا چې خپل انټرو بوله که نه نو مې چپ شه غوږ ورته ته اعلان کوي اصل کې مجروح بابا دا راز خو راته ووایه که تا دونه تیزې تیزې خبرې لکه ته څنګه ته چې کوم ځای کې کار کې نو هغه خلک خو به ته لیوني کې دا مجروح یادوم که نه مجروح بابا توبه توبه زموږ د محکمه جنگلات کې کار کوي شکر دی الحمدلله مازلي رور مې څه لطیفه څه ټپه څه هم راسره شریکوئ مرور خو خالي دی که نه بلکل خالي دی
او که ناسې نه چې ګورې روډ خالي نه و سره زه خورم چېرته الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي ځان ته خیر کوه تاسو دواړو ته ټولې بډه ډېر ته ګډورې شي او د نورو خلکو ته نه او داسې کار شوی یو بوډا سړی و مصري دی ریډیو یوړو وایي دا رانه جوړ کړه مصري چې کوم دی ریډیو کولو نو موږ ګورو چې نه چې کوم دی ورته نا بوډا سره دې راځه مړه وایي بخوري هغه تندور والا خو دی ورته مجروح بابا هلکه تاسو زما دا غیبت شعر وکړی دی په شریکه باندې خو زه بیا خو ډېره مننه د رابطې کولو د وطن ریډیو له د وخت ورکولو یو جهان مننه مینه د هغو وي چې پیسې لري مینه د هغو وي چې پیسې لري موږ سره خو تشه دواګانې دي السلام علیکم ټول دوستان د وي راځه ما په بهتل کې که قرار خوشحالي به یو کتل شي السلام ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه یې روجانه یو ماشوم مور ته وویل یاره زما یو ملګری را روان دی وایي دا کیلونې میلونې پټې کړه مور ورته وایي بچیه ولې ستا دا ملګری غل دی څه هغه ورته وایي دا بیبي وایي غل نه دی خو هسې نه چې د خپلې کیلونې وپېژنې اوس ما پسې سره خبرې کې السلام علیکم وعلیکم السلام زړه مې د ستا خبرې غواړي لکه د نل مې غنم غواړي بارانونه واه 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 السلام علیکم پیغام سپیشل سلام درته وایم تاسو پروګرام مې ډېر واورئ اخیره مجبور شوم تاسو ډېر ورور مې څوک یو د کوم ځای نه فکرمند زخمي فکرمند ستړی مه شې ډېره مننه فکرمنده زخمي صاحب ځان سره څه راوړي دي یاره زما پیسه ډک ده تا سره دا ډېر خوندور پروګرام بیا کال ورته وکړه بیا به څه نه دي راوړي کله پروګرام انشاءالله په را روان پروګرام کې به ځان سره یو ښایسته یو ښکلې لطیفه راوړی او خدای پاک د فکرونه او زخمونه ټیک کړه ډېره مننه مجروح بابا فکرمند زخمي یار نن دې ټپې ونه کړې پته نه لګي چې څه وجه د ټپو شوقیانو ملګري چې کوم دی نو هغوی به هم اوس راډالۍ دا دې راغلی زه او چا راته وې جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه په تور بد مه وایه خلکه خلکنو ډېر نیک قرآن کې ټکي تور لیکلي دینه والله دا وایي مسلمانه او یو ځل مې یاد کړه زه تا سل ځل یادومای او په تور بد مه وایه خلکه تور خو ګوره د ګلو کې بویوي زبردست ډېر ښکلی دا خو غږ څوک دا ښکلی غږ وعلیکم السلام دا ښکلی غږ را سره څوک دی او د کوم ځای نه دی وصال محمد خبرې کوم د زړه سره بشکالي روډ شیرآباد نه تاسو دواړو وصال خان ستړی مه شې هرکلی ته وایي ابتدا درخواست کوم چې دا پروګرام 2 غنټې کې ځکه چې په 20 منټه 25 منټه کې خو زموږ ځیله کار میلاوي او داسې خوشقسمته پکې چې 2 پیرې پکې میلاوي شي نو بس دا کال دی که نه نو بس الله دې خیر وکړي څنګه یې دي صحتونه ښه دي الحمدلله ډېر ښکلی وخت یې ستاسو هم د الله تعالی نه د خیر امید کوو امید لرو چې خوشحاله به یې او بس پروګرام هم خو په ګل بدل او خو که ستاسو اجازه کې نو 2-3 ټپې به راته وکړم قربان او زما د ځان په خوا کې خوښي نصیبه تقدیر می درنه لري ګرځوینه وچې لیونې شوې سره شریکو یاره شکې سره شریکو زما ستاسو چې کوي وغم دی لتانا او مسلمان دی او تکل کل غم دی تل را سروینا
او غم دې راسي یا خفه پې نه یم بې غمه خدای دې انسان تله په غم کې وینا واشنا چې په واده دې اعتبار وکم که نه حیران یم چې انتظار وکم که نه حیران یم چې بیا دې انتظار وکم که نه واه 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 ډېر ښکلی ډېر مزېدار کار شوی وه سړي وایي سورلی په د بس د پاسه کېنولی وي او غټ چکن و که نه وایي سورلی دی د بس د پاسه نه پرېښود نو بل ګاډي والا ورغې مرګیانې کوي داسې کې ظالمه غټه پرچه به درکړي جرمانه به درکړي مړه غم مه کوه ما دې چل لازي نو دا سورلو راپاسې ترپال واچو او بس هغه سرونه یې پکې د هغه سورلو بوک روتي و که نه چې کله هغه چکن ځای ته رالي ودرېږه لکه راستري یې سره وي دا خو هندواني دي نو بچي وي دا څنګه هندواني چې هغې پر ورختلي به په ترپال یې راپاسې لیدلې وه کپرۍ پکې بوکې روتې وي چې هغه پولیس ته ښکته راکوشو نو هغه یو پکې سر رابار کوي ځکه نو استاد څه کوي خو خلک چې دلته دا خلک نه وي دا رضوانو هغه مالک چې بره ورسره ناست وي هیچا ته ګناه نشته زمونږ خپل نصیب خراب دی هیچا ته ګناه نشته زمونږ خپل نصیب خراب دی زمونږ نه همیشه خلک په لار کې پاتې کېږي دا وروسته چې د ښکلو په مخونو کې سر نه وي دا واړه د ماینو نه ازار کې پاتې کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی قربان دا خو غږ د چا دی د کوم ځای نه دی زه جي شاذیب خبره کوم کالو شالونخوړ نه شاذیب خان د کالو شالونخوړ نه ستړی مشي هرکلی ته وایي په وطن ریډیو کې مننه جي مننه څنګه لرو تاسو ښه شکر دی الحمدلله د امرسو د کلي نه ستړی مشي ځان سم څه راوړي الله دې خوشحاله کړي ورجانه بس مونږ خو یار نو څه ونه وایو خو بس څوک چې دا پروګرام اوري یاره ټولو مسافرو ته بس سلامونه پیش کوو وعلیکم سلام ستاسو سلامونه ټول په ګرد پښتونخوا ته مسافرونو ته ورسېدل مننه جي مننه به زموږ والي صاحب ستاسو دا پروګرام ډېر زیات خوښوي هر ماښام بیا اورو نو ما دا د فیسبوک له دا نمبر ستاسو بس تاسو ته ستاسو والد صاحب ته زموږ د طرفه او زموږ د ټول ټیم د طرفه ډېر ډېر سلامونه ښه د باد او خوشحاله بریالي راته اوسئ بالکل مجروح بابا موږ نمبر نه وایو بلکې هغې باندې ډېر زیات راشي 0937 55 12 21 0937 55 12 21 نوی کسان هم پکار دي ځکه چې زړو سره خو نمبر هلډي سیو دی ګوري چې څوک دی او څه وایي درته السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی قربان څوک او د کوم ځای نه سرجي ظهور خبره کوم د اسلامیا میډیکل انسټیټیوټ والا ماشاءالله ظهور صاحب د اسلامیا میډیکل انسټیټیوټ نه ستړی مشي هرکلی ته وایي په وطن ریډیو کې څنګه چل فاروق جان حسین صاحب څنګه دي شکر دی الحمدلله ظهور وروره څنګه یې غږ مې دې واورېده خوشحاله شوم خو دلته چې څوک راځي ځان سره به خامخا د خندا یو لطیفه راوړي ښه سر ما داسې نه راځي خو زه څه ناڅه به سره شیر کړو قربان سرجو یو هغوی ډاکټر له تللي وه جی نو ډاکټر صاحب چې ورله چیک اپ کړی نو ورته وایي چې بچې ته واک کوه نو هغې ورته وایي چې بچې واک چېرته وکړم واک خو رانه ټول انګورانو هغه یوه کس د تېر شوي ژوندانه پکې تاویږي زه خپلې سترګې پټې کړم وینه پکې تاویږي یو اوښکه په یو ماته آینه باندې پرته ده یو زړه دی سوری شوی او باڼه پکې تاویږي آین ته چې ګریوان ته چې سر ښکته کړم نو کریکې ترې راخیږي ګریوان ته چې سر ښکته کړم نو کریکې ترې راخیږي آین ته چې زه ودرېږم لیوه پکې تاویږي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شي خیر شکر دی الحمدلله څوک د کوم ځای نه پیرسادونه سر عظیم خان عظیم خان رور مې د پیرسادونه ستړی مشي هر کله راشي د خیر سره سم راوړي پروګرام ته من خو موږ له خو صدر راځي موږ خو ډرایوران د ګاډو مارو صدقې خو بس چې د ګانه را د خسته وروځي ټیک ضرور نه ګانه دره له وخت شو ورته مجربه بخکولې ګانه ورته وایا السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دی الحمدلله رور مې ریډیو نه لږ جدا ودرېږه
ریډیو مې بند کړ، څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله. دا خو غږ د کم ځای نه څوک؟ حضرت علي شاه نمبرچی. حضرت علي شاخ نمبرچی نه ستړی مه شي. او د شاخ نمبرچی پروګرام به د را روان ګل په ورځ باندې 4 بجو نه واخله 15 بجو پورې شیر کېږي. شاخ نمبرچی باندې را روان پروګرام دی د وطن کلي فاروق جان حسین او سمیع الله مجروح سره. حسین صاحب تاسو ښه یې؟ شکر دی الحمدلله. سم راوړي ځان سره پروګرام ته. یو لطیفه ده وایي، یو مصري ده وایي ریډیو وي نو چې هغه ریډیو را کویو که نو وایي د هغې نه مږې ټوپ کړي که نه ریډیو هغه مصري ته وایي چې یاره دا ریډیو مې واپس را کوئ. هغه ورته وایي چې ولې وایي؟ هغه ورته وایي چې همدې نه خواګانو والا لارې ډېر ښکلی شین یم مجروحه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه جی خیر خیریت دی. څوک د خیر سره د کم ځای نه؟ د چکدرې نه خبرې کوم نجیبو. جی د موجب د چکدرې نه مجروح بابر د غوږ دی. او بس یو لطیفه مې کوي، شاګرد وایي ته کور ته تللی و نو کور یې ماته ویل ما ته استاد وایي چې څوک پیس کوي نو هغه غټ دغه نه چې دی نو غټ تعلیم یافته جوړېږي. نیکه ورته وایي دا څه وایي؟ وایي چې څوک پیس کوي نو سهار او ماښام نو دغه نه غټ تعلیم یافته جوړېږي. جو دماغ تیزېږي. استاد ته استاد به دې که په پوی باندې کېدی زمونږ دا کټی به وختي انجینر شوی و. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خورجان څوک د کوم ځای نه؟ نورجان دی. شازیه خان د شیرګل نه. شازیه خان د شیرګل نه ستړې مه شي خورې. ډېره مهرباني الله دې کامیاب لره. څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ وخت ساعت ښه تېرېږي؟ بس الحمدلله ډېر ښکلي تېرېږي. پروګرام راځئ چې وخاندو ته مو څه راوړي؟ څه لطیفه څه ټپه څه سندره؟ لطیفه خو راځي خو نه راځي اورې. دا څه خبره شوه؟ یو بوډا ورښتې والا ته وایي په څو باندې بوتلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ خیر دی جی شکر. څوک د خیر سره د کم ځای نه؟ محمد خان بیزو خرکینه. محمد خان د بیزو خرکینه. ستړی مه شي. هرکلی ته وایي په وطن ریډیو کې. مصروف بابا الحمدلله خیر خیریت دی. تاسو څنګه یې؟ وخت مو ښه تېرېږي؟ الحمدلله. ستاسو خیر غواړو. وطن ریډیو کې ته به څه وړاندې کوئ؟ څه مو راوړي ځان سره لطیفه ټپه سندره چاربیته؟ دونه خو تاسو سلام هم کوو. جی قربان. جی قربان. همدین سلامونه قبول کړئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. خو یا به تا او یا به ما کوله. نوره د مینې قیصه چا کوله؟ زما د زړه غور پورې نه شو هغه چې تا به پکې تا کوله. السلام علیکم. شکر دی ورور مې غږ دې لږ راوچت که. وای قربان. الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟ یو لطیفه را سره شیر کومه. لطیفې نه مخکې را سره خپل تعارف وکړئ. مننه به وي. څوک د کوم ځای نه؟ فرام شیرګل. جی نیاز محمد شیرګل. نیاز محمد صاحب د شیرګل نه ستړی مه شي. حاجي قربان اوس لطیفه راته وایي. ډېره مننه. ښه خدای دې خیر کوي. ورځئ. ډېره مننه. ښاد به بریالي اوسئ. لطیفه به تا ته چې نوم واخلي او لطیفه درته نوم نه مخکې کوي نو تا سره یاره شي چې یاره خیر کې څوک ته څه به وایي. ښه تاسو لطیفه کوله کالران هم را روان دي خو ستا لطیفه ډېره ضروري ده. لطیفه چې کوم دی نو دا یو کس اشتهار ورکړی و که نه چې زما لپاره داسې یو نوکر په کار دی. هغه له به زه صرف رهایش ورکوم او خوراک به له ورکوم. باقي چې کوم دی نو هغه له به زه تنخوا منخوا نه ورکوم. خو ما لپاره داسې یو نوکر په کار دی. په هغې کې مې یو کس
هغه د هغې دپاره راضي شو ورته ویل چې یاره بس ټیک شو زه ستا سره نوکري کوم او تنخوا مه راکوه صرف کانه او رهایش به راکې خو دا راته ووایه چې کار به مې سي نو ورته وایي چې یاره کار بلکل اسان کار دی هېڅ مسله به ته نه داسې کې یو لنګر دی او هلته کې به چې ځې نو کچکول به ځان سره اخلې نو په خپله به هم هلته کې روټۍ خورې ماله به هم ترې راوړې ماله خندا رانله السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی قربان څوک او د کوم ځای نه پرویز یم د لوړې پنډیالۍ نه یاره پرویز د لوړې پنډیالۍ نه ستړی مه شې په خیر راغلې یعنې که څنګه وایي کوم ته درانه سلامونه وعلیکم السلام یا کلیواله دلته کې موسم څرنګه دی لکه موسم خو به ستاسې دی چې نه یخني ده او نه ګرمي ده یاره زه ښه دی چې موسم ښه دی هغه اکرام او هغه کسان چې کوم دی دلته کې په پکټ باندې ولاړ دي که نه څه شی دغه اکرام او دا کسان چې کوم دي دغه په پکټ باندې ولاړ دي که نه هغه پولیس والان نه دي ښه ورته ووایه د علاقې او د وطن خیال ساتئ ښه بیخي نه دي ولاړ دي یاره پروګرام کې به راسره به څه شاملوئ څه هم راوړي څه لطیفه به راته راوروئ که نه یو څو ټپې به ورته وړاندې کړو وطنداره ټپې به درته ووایم دقسې په اوچت غږ درته یو څو ټپې راته وړاندې کړه چې مزه وکړي مړه د ماسخوتنۍ ښایسته کړي ما په خوارو زارو په خوله کړه الله که چا جدا کړه د طلاق پکې به وینه وای خدایا وای خدایا ابرار خانه نو تاسې نه وي ها که چا خبرې دي ضرور منلي دي نه وای 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 ډېره مننه ښه د باد او بریالي اوسئ او ژوندی راته اوسئ د پنډیالۍ خاورې ته تاسو ټولو ته ټول وطن ته سلامونه دعاګانې استلامات مجروح بابا ته ورته کوڅه کې ټوخای وکړه که نه یاره ځه او ته په کوڅه کې ټوخای وکړه او د کټبازو راته څړی کېده خدای خو دې واخله جانانه او چې کنډوګی در ځنې خوشی پاتې شي نه او لالې وړوکی ما په یارۍ پوی کړې او اوس دې کټکی د مور په خوا کې واچاونه و زمونږ کلی ستاسو کلي ته نږدې ښکاري هسې د غره د لمن لارې ولای لارې دې اوږدې ښکاري و زمونږ کلی ستاسو کلي السلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمدلله څوک او د کوم ځای نه عبدالله پریدی خبرې کوم چارسدی نه عبدالله پریدی د چارسدی نه ستړی مه شي هرکلی ته وایي په وطن ریډیو کې خیر اوسئ خوشحاله اوسئ عبدالله پریدي څه مو راوړي څه لطیفاسه ټپاسه سندره د ګپ شپ ټیم په ختمېدو دی او یاران دوستان په تمه دي عبدالله جانه جی شعرونه به درته ووایم قربان چې زما راتلو ته دونه خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو دور شم واه چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو در شم ته چې ما په خوله کوې څومره مزه کړي واه 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 کله کله درنه ځکه مرور شم واه 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 زبردست جی یو کس و که نه یو ملګري سره اجره کې ناست و نو باران شو نو چې باران شو نو ملګري ته یې وي زه به دلته پاتې شم تا سره که نه نو هغه ورته وی بس پاتې شه ما سره شپه وکړه زه ځم تا له پلسترو ډولۍ راوباسم هغه داسې کار وشو چې هغه ملګري کور ته لاړ هغه له پلسترو ډولۍ راایستلو چې راووته دا ملګری یې نو چې کتل یې دا کس راغی ورته یې وي چېرته تلې ما ډولۍ پلستر ایسته ته خو چېرته تلې ورته یې وي زه کور ته تللی وم ما کور کې الوي چې زما نه نلته شپه ډېر مزېداره پرېږدی صاحب ښه د باد او بریالی راته اوسئ دی ویل لاره مې اوږده په سر پرته ده ما مې صبر کله شپه په سر پرته ده اپریدي هغه مې غر د تاترې دی راته ټوله تاتره په سر پرته ده دا شی زما په نه ډېر لګي السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان څوک د کوم ځای نه مدثر خبرې کوم د کارلنګ څخه آباد نه مدثر خان د کاټلنګ نه ستړی مه شي هرکلی ته وایي په وطن ریډیو کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ څه مو راوړي لطیفه ټپه سندره څه به وړاندې کوئ جی جی قربان د جوړه محبت له مدرسه کړم د بیرنګ په خپلو وینو ته ککره کړم د بدر پکې د مینې ورکومه د ختم نفرت ته معامله کړم عاشقان دې د مینې وچالان وي
معشوقې به ورته څنګ کې د بسته کړم د کیسه ده که نه ګنیرې په پوچ کې روان و که انټرویو کې کروي را کې 2-3 پیرې आवाज وکړو دا یې کس ته حساب وځای که انټرویو ته کې څوک نه چې دوکه کړه دماغ دوکه کړو هغه 4 پیرې کوي اوږده ما له 2 پیرې ورکړه ډېر ښکلی یار ډېر ښکلی حسین جانه یاره ټیم هم ډېر په ختمېدو دی خو په دې روانه کې راباندې یو غزل واورېد بلکل غزل بربان خو څوک درته څه وایي مجروح ټپې در سره دوی سبا خبرې هم کوه او شنه بنګړي بلکل صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې خیر شکر دی الحمدلله رور مې څوک او د کوم ځای خیر دی ګل نری و ګل نری و نه ستړی مشي ګله السلام علیکم خیر دی شکر دی الحمدلله پروګرام تم سره وړي پروګرام ته ویلې چې راوړي قربان ګل وروره قربان او یو کال کور ته وروختو کله چې کله شروع کړم مالک او ناس ته یا چې راغون کوی اخره کې جنماز هم راوړل یا ورته چې جنماز خو نه مولا ظالم له چوري درته مسلمان نه ښکار یاره موږ خندل او دالې چې به موږ ډېر پیری اورېدل بیا هم یو جهان مننه حسین صاحب دا ماته وایي ها دا څه لیونۍ شوې ده سپو خوړلې چې دا ته وایي او لکه ورځه تېرېږه خلک مې ستر وړاندې شنه بنګړي ورځه تېرېږه خلک مې ستر وړاندې شنه بنګړي السلام علیکم وعلیکم السلام بچنګۍ مې څوک ده د کوم ځای نه ده بچه سرحد کالینۍ نه شیوله علیکم شیوله ستړی مشي بچنګه شیر درته یم قربان بچنګۍ شیر وي وطن والا واورئ ډېر مزېدار حسیب الله وعلیکم السلام زما د طرفه خو زه دا خبره کوم چې تر بل پروګرامه پورې فاروق جان حسین نور کې اجازت یو بل مینا محبت ورکړي په مالي سيزونو باندې جنگ جګړې بالکل مکوئ وخت بدل دی د نوي د وخت تقاضې بدلې دي خپل ماشومان د نوي دور سره آشنا کړئ چېرته چې مې ښاد او آباد اوسئ فاروق جان حسین نور کې اجازت د لوی الله په امان همدغسې په خندا او په خوشحالو او په ټوکو ټقال اوسئ یو هفته به بیا بعد به چې کوم دی نو بیا انشاءالله هم په دې وخت باندې په دې ورځ باندې ملاقات کېږي لیده کاته به کېږي تر هغې پورې چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان